السلام علیکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپېته نصیحتونه مې درته راوړي. شپږ څلوېښتم نصیحت: د الله پاک په لار کې جهاد کول. د رښتیني جهاد د فضیلت په اړه د قرآن کریم ګڼ آیتونه او حدیث شته. جهاد وروروژنې ته نه وایي، بلکې له خپل ملک څخه د دفاع او د اعلای کلمت الله او د مسلمانانو عزت لپاره د الله په لار کې تکلیف ګاللو ته او قربانیو ته جهاد وایي. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما علیها وموضع صوت احدکم من الجنة خیر من الدنیا وما علیها والروحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خیر من الدنیا وما علیها. ژباړه: یو ورځ د مسلمانانو د سنگر ساتل تر دنیا او هغه څه چې پکې دي غوره دي، او له جنت څخه د یوې قمچینې په اندازه ځای له دنیا او په دنیا کې چې هر څه دي تر دې غوره دي، او له سهاره تر غرمې او له ماسپښین څخه تر شپې وخت ته چې څوک د الله په لار کې تیروي دا تر دنیا او مافیها غوره دي. د حدیث په شرحه کې راځي: رباط د هغه ځای ساتلو یا په هغه ځای پیرې کولو ته وایي چې د کفارو مسلمانانو د جګړې ترمنځ واقع وي او د مسلمانانو د خوندیتوب لپاره پرې پیره کیږي یا ساتل کیږي ترڅو دښمن په ناڅاپۍ پرې برید ونه کړي. موضع الصوت من الجنه معنی بیا داسې ښودل شوی چې هغه اندازه ځمکه چې په آس د سپور مجاهد قمچینه پرې غورځي سره له دې چې دومره کوچنی ده تر ټولې دنیا او هغه څه چې په دنیا کې دي غوره دي. 40 نصیحت: جنازه کې ګډون کول. په جنازه کې برخه اخیستل ډیر ثواب لري چې په اړه د صحیح بخاری او مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من شهد الجنازه حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. ژباړه: چا چې جنازه کې ګډون وکړ تر دې چې د جنازې لمونځ وکړ د ده لپاره یو قیرات ثواب دی. چا چې په جنازه کې د مړي تر ښخېدو ګډون وکړ د هغه لپاره بیا 2 قیراته ثواب دی. صحابه پوښتنه وکړه چې قیراتان څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د 2 لویو غرونو په شان. یعنی که چا جنازه کې ګډون وکړ بیا د جنازې لمونځ هم وکړ او د مړي تر ښخېدو هلته پاتې شو د ده لپاره د 2 لویو غرونو په اندازه ثواب دی. دومره ډیر ثواب. 48 نصیحت: خپل ژبه او شرمځایونه له ګناه ساتل. څوک چې خپل ژبه او خپل شرمځایونه له ګناه وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د جنت ضمانت کړی دی. د صحیح بخاری په یو حدیث کې مبارک فرمایلی: من یضمن لی ما بین لحییه وما بین رجلیه اضمن له الجنه. ژباړه: څوک چې ماته د هغه څه چې د ګیرې او د هغه څه چې د پښو منځ کې دي ضمانت وکړي، یعنی له ګناه څخه خوندي وساتي، زه به ورته د جنت ضمانت وکړم. ژبه او شرمځایونه د الله پاک لوی نعمتونه دي. همدا ځایونه جنت ته د تللو یا له جنت څخه د محرومېدو لامل کېدای شي. پښتو کې متل دی چې خپل ژبه هم کلا ده هم بلا. څوک چې خپل ژبه له سپکو خبرو، غیبت، تهمت، قذف، دروغو او نورو ګناهونو څخه وساتي، د دې پر ځای پرې د الله پاک عبادت وکړي او د خیر خبرې پرې وکړي. او څوک چې خپل شرمځایونه له زنا او نورو فاحشو کارونو څخه خوندي وساتي او په حلاله طریقه استعمال کړي، داسې انسان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت ضمانت کړی دی. 49 نصیحت: د لا اله الا الله ویلو فضیلت. الله پاک د انسانانو لپاره د خیر ډیر دروازې پرانیستي پرېښي دي او په اسانه اذکارو ډیر ثوابونه ورکوي. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حزرا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ژباړه: چا چې د ورځې 100 وارې دا کلمه وویله: لا اله الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. د ده لپاره د لسو غلامانو د آزادولو په اندازه ثواب دی. 100 نیکي ورته لیکل کیږي، 100 ګناهونه یې بخښل کیږي او دا ذکر به یې ټوله ورځ تر ماښامه پورې له شیطان څخه خوندي وساتي او تر ده به بل چا ښه عمل نه وي کړی مګر دا چې تر ده کوم چا دا ذکر زیات کړی وي. دا د عادت کړه چې هر ورځ 100 وارې دا د ذکر په ډول وایي. 50 نصیحت: د سبحان الله وبحمده ویلو فضیلت. څوک چې په ورځ کې دا تسبیح 100 وارې ووایي ګناهونه به یې وبخښل شي آن که د سمندر د زګ په اندازه وي. د بخاري په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حتت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ژباړه: چا چې په یو ورځ کې 100 وارې وویل سبحان الله وبحمده ګناهونه یې وبخښل شو آن که د سمندر د زګ په اندازه هم وي. د بخاري او مسلم په یو بل روایت شوی حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. 2 کلمې دي چې په ژبه اسانه خو د نیکیو په تله کې درنې او د الله پاک ډېرې خوښې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا هم روزانه 100 وارې وایي. د ذکر په ډول باندې عادت ساتي. ان شاء الله د حسنات او د نیکیو طلب مو درنوي. یو 50 نصیحت: د لورګانو د روزنې او تربیې فضیلت. زموږ استاد په ټولنه کې ګڼو کسانو ته د عیب ښکاري چې الله پاک یوازې لوڼې ورکړي وي یا یې لورګانې زیاتې او زامن کم وي. څوک ورته پیغور ورکوي، ځینې پرې ځان ښیي، یو شمېر ورته تسلیت په ډول ډاډ ورکوي او په ټوله کې ناخوښ وي. الله پاک د هغو خلکو په اړه چې د لوڼو په زیرې خفه کیږي فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ژباړه: کله چې له دوی نه یو چاته د لور د زیږېدو زیری ورکول کیږي نو مخ یې تور اوړي او هغه ته یعنی دومره سخته وي لکه د وینې غړپ چې تیروي. دا په حقیقت کې د الله پاک فیصله باندې اعتراض دی، ځکه الله پاک په خپله په قرآن کریم کې فرمایلی: لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ژباړه: الله پاک د اسمانونو او ځمکې د باچایۍ مالک دی. څه چې غواړي پیدا کوي. چاته چې خوښه وشي نجونې ورکوي، چاته چې خوښه وشي هلکان ورکوي او چاته چې خوښه شي هلکان او نجونې ګډوډ ورکوي او چاته چې خوښه شي شنډوي. هغه ته هر څه معلوم دي او په هر څه قادر دی. د لور د روزلو بدله پوهیږئ څه شی دی؟ جنت. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایلی: من كن له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت 2؟ قال وإن كانت 2. قال فرأى بعض القوم أن لو قالوا له 1 لقال 1. ژباړه: څوک چې 3 لوڼې ولري او د دوی ښه پالنه او ساتنه وکړي، مهرباني پرې وکړي او نفقه پرې وکړي یا یې کفالت وکړي، د ده لپاره جنت واجب شو له شک پرته. چا ترې پوښتنه وکړه چې د الله رسوله که 2 وي هم دغه شان؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هو، که 2 وي هم دغه شان. ځینو وویل که 1 وي هم دومره اجر لري؟ ځواب ورکړل شو چې هو، یعنی که چاته الله پاک 1 یا 2 یا 3 لوڼې ورکړي وي او دوی ښه پالنه وکړي، د داسې مور او پلار بدله له شک پرته جنت دی. نو د هغه چا په اړه مو څه ګمان دی چې الله پاک تر دې هم ډېرې لورګانې ورکړي وي؟
که تاسې ته الله پاک دا نعمتونه درکړي وي چې څومره ډیر وي همدا اوس ووایې الحمدلله. ځکه حدیث مبارک کې مو واورېدل چې که مسلمان مور او پلار ته الله پاک لوڼې ورکړي وي او هغوی ښه پالنه او تربیه وکړي تر دې چې لویانې شي، ټول حقونه ورکړي، زده کړې پرې وکړي، په دین یې پوه کړي، ادب ور وښایي، د داسې والدینو لپاره جنت واجب او حتمی دی او په دې کې شک نشته انشاءالله. له دې حدیث مبارک څخه ښکاري چې د زامنو تر روزلو د لوڼو روزل ډیر اجر لري، ځکه په حدیث کې یوازې لورګانې یادې شوي نه زامن. الله پاک د لوڼو د ساتلو او روزلو لپاره څومره لویه بدله ټاکلې جنت. که ته یوازې لوڼې لرې د زړه ډاډه کولو لپاره تر دې بل قوي دلیل شته؟ ته باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ډاډ درکړي چې الله پاک ترې ټول زامن اخیستي وو او یوازې لورګانې یې ژوندۍ پاتې وي او څومره پرې ګرانې وي.